کړی مولا بېچارګي ته مې خوا بده سوله. او بل دا د طالبانو علماوي کتابونو کې چې قیام قرآن ته څنګه دی، یو چا قرآن مجلس ته راوړ قرآن ته جګېدل، دا څنګه دی اسلام کې؟ عز الدین ابن عبدالسلام شافعي علماوي عز الدین ابن عبدالسلام په کتاب القواعد کې لیکي قرآن ته جګېدل بدعت ده. امام نووي په تبیان کې لیکي وایي مستحب د قرآن ته جګېدل. او امام علامه بدرالدین زرکشي شافعي البرهان کې هم لیکلي طالبانو وایي قرآن ته جګېدل مستحب دي. یعنې چې قرآن دې راوړ ورته جګېږي، مثلا یو چا قرآن راوړ دی مجلس ته ورته جګېږي، دا طالبانو مستحب ده. دوه علمای مستحب بلي، یو بدعت بلي. اخیرنۍ مسئله طالبانو دا ده چې بیا د ما په کتاب کې هم شته، طالبانو قرآن یو چا ته وروړل، لکه موږ افغانانو کې عادت ته چې کله د دوه قومونو جنګ وي نو یو دریم سړی راسي قومونو منځ کې د قرآن وسي الله ته وګورئ جنګ مه کوئ. دا قرآن راوړل څنګه دي طالبانو؟ جایز ده. د صفین په جنګ کې هم طالبانو داسې پیښه سوې، کله چې د جمل واقعه پیښېدله، دوه صفونه د علي صاحب دا بل صف چې ولاړو کعب ابن سور نومېده یو سړی، قرآن یې راوړ طالبانو صفونو کې وګرځو د قرآن. دا حدیث په مسند د امام احمد ابن حنبل کې سته، البدایه والنهایه نقل کړی. نو قرآن یو چا ته راوړل چې د قرآن ته وګوره جنګ مه کوئ، دا جایز ده طالبانو، دا شرعا جواز لري، جایز ده. نو دا طالبانو هغه مسائل سولې چې علما بیا علما وی طالبانو قرآن په زوره ویلل بهتر دي که په قراره باندې. نو بعضې وی په زوره، بعضې نو هغه طالبانو د انسان تر حالته پورې، که چیرته خلک ویده ول چاته ضرر رسید بیا په قراره وایه، او که چیرته چاته ضرر نه رسیده بیا په زوره باندې وایه. علما وی کله چې تا قرآن تلاوت کو یو څوک راغی ته به د قرآن تلاوت د هغه دپاره نه قطعه کوي چې هغه سره مکالمه وکړي، یا مثلا د قرآن په تلاوت ناست زنګ درته راغی نو دا به نه قطعه کوي، خپل تلاوت ته به دوام ورکوي. علما وی که د رسول علیه السلام نوم په قرآن کې راغی، لکه د محمد نوم قرآن کې راغی، ته به ورسره صلی الله علیه وسلم وایې که قرآن به همداسې تلاوت کوې؟ نه، تلاوت کوې به چې خلاص سو اخر کې به طالبانو بیا وایي صلی الله علیه وسلم، چې دا هم د موږ حنفي فقهاو لیکلې ده. او بل دا د طالبانو علما وایي کتابونو کې چې د قرآن دپاره کومه ورځ باندې چې ته د قرآن تلاوت کوې، د ختم د قرآن د ورځ چې کومه ورځ باندې ته د قرآن ختم کوې په هغه ورځ باندې باید تا روزه نیولې وي، ځکه دغه روزه نیول طالبانو دا یو مستحب کار ده، یو ښه کار ده. او دا نو طالبانو هغه مسایل وي چې ومو کړلې. او علماو په آدابو د حمله او د قرآن دپاره نور ډېر شیان ذکر کړي دي، نو همدومره کفایت کوي طالبانو. سبا ته بیا یو څه د قرآن د اعجاز و لغوي شیانو باندې یو څه بحث وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله د دې ثواب انبیاو، صحابو، تابعینو، تبع تابعینو، محدثینو، فقهاو، اصولینو ټولو ته الله ثواب ورسوي. الله پاکه د دې ثواب د موږ والدینو ته او د چا والدین چې وفات الله ثواب ورسوي. الله پاکه د چا والدین ژوندي وي حیات مدید نصیب کې. الله پاکه څوک په دې ملګرو کې غیر متأهلین وي په شرعي نکاح متأهلین وګرځوي. څوک اولاد نه لري الله صالح نارینه اولادونه ورته نصیب کې. الله پاکه نور د چا کم مشکلات وي هغه ټول مشکلات ورته حل وګرځوي. الله موږ علما عاملین کې الله د علم شوق محبت مو په زړونو کې پیدا کې، متعصبین مه رانه جوړوي، الله وسیع فکر علما رانه جوړ کې. الله پاکه علوم مې وسیع وګرځوي. څومره ملګرو چې دعا غوښتلې د الله پاک هغه ټولو ملګرو کوم مشکلات دي مریضان وي ټولو ته الله صحت ورکړي. بندیان مسلمانان وي هر چیرته الله پاکه مسلمانان بندیان د زندانونو را خلاص کړي. مجاهدین جهادونه کوي الله فتح او نصرت نصیب کړي. شهیدانو ټولو باندې الله رحم وکړي، شهادتونه قبول کړي. د موږ مدرسو ټولو دینی مدارسو الله ته مل سي، الله ته حفاظت وکړي، الله ته نصرت وکړي. څومره علما د الله د دین خدمت کوي الله ټولو خدمتونه قبول وګرځوي. څو ملګرو دعاوې غوښتلي الله ټول شرعي حاجتونه یې پوره کړي.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.